پخوا په زمانه کې په یو کلي کې یو مچیمار اوسېده او د هغه نوم ګلبدین و. ګلبدین به مایان نیول او هغه به یې خرڅول، په هغه به یې ګزاره کوله. ګلبدین یو ډېر ښایسته طوطي ساتلی و. په دې دنیا کې د طوطي نه علاوه د ګلبدین بل ملګری نه و. دې دواړه به د مایانو نیولو دپاره روزانه یو ځای تلل. یو ورځ ګلبدین چې کله جال واچولو، لږ وخت پسته په جال کې پړکېدونکي ماهي ګیر شول. ګلبدین چې کله دا ماهي ولیده نو ډېر حیران شو، خو اچانک ماهي خبرې شروع کړې. ما پرېږدې، ما مه مړ کوئ، سوال درته کوم. ګلبدین ډېر رحمدل و او ماهي واپس په اوبو کې پرېښودو. خو اچانک د ماهي نه یو ډېره ښایسته پري جوړه شوه او ویې ویل ستا ډېره مننه، ما نه یو جادوګر د جادو په ذریعه یو ماهي جوړ کړی و، خو تا په ما رحم وکړو او زه دې پرېښودم. خو دا زما د ستا سره وعده ده چې ستا به هم زه مدد کوم. او څو ورځې پس د هغې ملک باچا د ښکار دپاره ځنګل ته وتی و چې په تلو تلو کې چې د ګلبدین د کور په خوا کې تېرېدل، چې د باچا سپایانو د ګلبدین طوطي ولیده نو ډېر حیران شو. هغوی باچا ته هم د طوطي کیسه وکړه او د باچا هم دا طوطي خوښ شو. باچا سپایانو ته حکم وکړ چې سبا ګلبدین حاضر کړي. په سبا چې کله ګلبدین باچا له دربار ته راغی نو باچا ورته ووی، روره ګلبدینه، تا چې کوم طوطي ساتلی دی دا زما ډېر خوښ شوی دی. زه تاله درخواست کوم چې دا طوطي ماله راکه. ګلبدین باچا له ووی چې باچا سلامت، خفه نه شي، زه تاله دا طوطي نشم درکولی، دا ماته د خپل ځان نه هم ډېر ګران دی. باچا ووی، ګوره ګلبدینه، زه به تاله د دې طوطي بدله کې ډېر دولت درکم. ګلبدین دومره د باچا د مال او د دولت نه هم راضي نه شو. باچا ووی چې ښه بیا ماته د خپل د 2 سوالو جواب پیدا کا، زه به بیا الله تا معاف کم. اول دا هغه څه دي چې د پخوا نه په یو بل پسې لګېدلي دي او د یو بل نه جدا کیږي نه. او دویم سوال دا چې هغه څه دي چې اول په 4 ګرځي، بیا په 2 ګرځي او بیا په 3 ګرځي. تا سره صرف یو هفته ټایم دی. ګلبدین د باچا په دې عجیبه سوالونو حیران هم شو او خفه هم شو او خفه کور ته روان هم شو. ورځې تېرېدې او ګلبدین به هره ورځ خفه ناست و چې زه به د باچا د دې سوالونو جواب کم ځای نه راوړم. او د ګلبدین طوطي چې کله ګلبدین په دې حالتو کې ولیده نو د ګلبدین نه تپوس وکړ او ګلبدین طوطي له ټوله کیسه وکړه او ورته وویل چې سبا اخرنۍ ورځ ده او بیا به ماله باچا سزا راکوي. د طوطي ذهن ته اچانک هغه پري راغله او ګلبدین ته یې وویل چې ته لاړ شه او هغې پري ته اواز وکړه، کیدای شي هغه ستا مدد وکړي. او په هغه شپه باندې ګلبدین د سیند غاړې له راړه او پري ته یې اوازونه وکړل. نو لږ ساعت پسته اچانک پري را پیدا شوه. ګلبدین خپله مسله ورته بیان کړه او پري د هغو سوالونو جواب ورکړل. ګلبدین ډېر خوشحاله شو او اوس یې ډېرې ورځې پس په دغه شپه سم آرام وکړه. چې کله سحر شو نو د ګلبدین کور ته د باچا سپیان راله او ګلبدین ته یې وویل چې باچا ته خپل دربار ته غوښتی. لږ ساعت پس ګلبدین د باچا دربار ته راغی. باچا ته یې پوښتنه وکړه، ګلبدینه، تا زما د سوالونو جوابونه پیدا کړل؟ ګلبدین جواب ورکړو، او باچا سلامت، ستا اول سوال جواب شپه او ورځ ده چې همیشه یو بل پسې لګېدلي دي. شپې پسې ورځ ده او ورځ پسې شپه ده او هغه کله د یو بل نه جدا کیږي. او ستاسو د دویم سوال جواب یو انسان دی چې کله ورکوټی نو په 2 خپو او په 2 لاسونو ګرځي، یعنی چې په 4 ګرځي. او بیا چې کله لږ شان غټ شي نو بیا صرف په 2 خپو ګرځي. او بیا چې کله انسان بوډه شي نو په 2 خپو او په 1 چوکه ګرځي، یعنی په 3 ګرځي. باچا چې کله د ګلبدین دا جوابونه واورېده نو تپوس یې ترې وکړ
چې تاله دا جوابونه چا وښودل؟ ګلبدین ورته د پري کیسه بیان کړه او باچا ډیر خوشحاله شو او ګلبدین ته هم انعام ورکړه. د ګلبدین نه د طوطي اخیستلو فیصله باچا واپس واخیسته. نو زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې د انسان نیکي کله هم ضایع نه ځي. ګلبدین د پري سره نیکي کړې وه چې په بدل کې پري هم مدد وکړه. او نن ګلبدین د ډیر غټ مشکل نه خپلې نیکۍ کولو د وجې بچ شو.